سلامونه مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. نن در سره ښاغلي محمد ګل منصور صاحب یو غزل شریکومه. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه. زه په ټول کلي کې په فرق سړی، زه په ټول کلي کې په فرق سړی، زه په ټول کلي کې په تا مین شوم. زه په ټول کلي کې په فرق سړی، زه په ټول کلي کې په تا مین شوم. نن یوه نوې حادثه وشوله، په زوړ اشنا یو ځلې بیا مین شوم. په زوړ اشنا یو ځلې بیا مین شوم. غزل دی چې جانانه ستا د لارو اندازه ورپکې نه وه، جانانه ستا د لارو اندازه ورپکې نه وه، او ژوند ډېر ښه و خو دومره ساسره ورپکې نه وه. یو داسې چا لتلی وم چې هغسې پاګل یم، یو داسې چا لتلی وم چې هغسې پاګل یم، یو داسې مونځ مې وکړو چې سجده ورپکې نه وه. هغې ویل چې واوره مین چې غزل لیکي، هغې ویل چې واوره مین داسې غزل لیکي، هغه زما غزل خو مقطع ورپکې نه وه، هغه زما غزل خو مقطع ورپکې نه وه. شاید ستا د دیدن ستا په درد کې ژوندون ښه و، شاید ستا د دیدن ستا په درد کې ژوندون ښه و، مزه خو پکې دا وه چې مزه ورپکې نه وه، مزه خو پکې دا وه چې مزه ورپکې نه وه. ښایست یې دومره و چې چا کتلی ورته نه شو، ښایست یې دومره و چې چا کتلی ورته نه شو، ساده خو دومره وه چې بهانه ورپکې نه وه. تر یاره که اوس رسمه که نه، تر یاره که اوس رسمه که نه، خو غم مې نشته. ما داسې سفر وکړو چې دمه ورپکې نه وه، ما داسې سفر وکړو چې دمه ورپکې نه وه. دا ستا د بېلتانه په غره یوه ورختې نه شوه، دا ستا د بېلتانه په غره یوه ورختې نه شوه. ما هره نشه وکړه خو نشه ورپکې نه وه، ما هره نشه وکړه خو نشه ورپکې نه وه. منصوره که مې چا پکې خطي نه کړو خیر دی، منصوره که مې چا پکې خاطر ونه کړو خیر دی. زما په کلي سو، زما په کلي سو چې هغه ورپکې نه وه، چې هغه ورپکې